د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د 1404 لمریز کال د مرحومې له لومړۍ بیا د کال تر 29مې نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې تحلیلي راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. د تحلیلي راپور د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د برېښنا یو شمېر لویو پروژو چارې پیل او ځینې یې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. له کونړ سیند تر درونټې بند پورې د اوبو رسولو وړاندیز د تایید وړ وبلل شو. د کابل ولایت مقام مخې ته د هوایي پل د جوړېدو چارې پیل شوې. د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډې ترسره شوې. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په لګښت 21 پروژې منظوري کړې. د 845 میګاواټه په ظرفیت د برېښنا تولیدي پروژو پیل او د کابل بګرام سړک د جوړېدو چارې پیل شوې او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او د غرض د هیواد د بیارغونې په خاطر ترسره کړي او دې ته ورته د نورو موضوعاتو د ترسره کېدو او پلي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د یادو موضوعاتو په اړه په اماراتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هیوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو منفي او وړاندیزونو ویشل شوي. د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمیر 14456 دی چې له دې جملې 14009 مثبت نظرونه دي. مثبت نظرونه د مجموعي شمیر 9.97 سلنه جوړوي. د منفي نظرونو شمیر بیا 1278 ته رسیږي چې د مجموعي شمیر 8.83 سلنه جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمیر بیا 102 دی چې د مجموعي شمیر 1.19 سلنه جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل ورسونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې د ترسره شویو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې دې ته د ورته فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. دلته یې د بیلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. خایسته بادي سوچن دکړم هر الوشت خاوره بدی بیا ټکل خوند دکړم هر الوشت خاوره بدی بیا ټکل خوند دکړم بیا بدی پلرو برنګین ګلونه وکرم بیا بدی پر لرو برنګین ګلونه وکرم بیا بدی دالوی لارې ډکې نه ګل قم